د اتفاق پر سترخان باندې سره راټول شکر دی کندهاري ممثلین ټوله خوشحاله دي او یو د بل سره مزله خواله وکړله نور مجلس هم مخته پاته دی ودایه لرم لاس نور یوال بیش که در تیره اوس درم هغه دې مړه کړله ډنډې دې مړه کړله جانان ویش کبی دې ستا تر کوټه مې لاس تړلی تیره وینه ټولو لیدونکو او قدرمنو د کندهار ممثلینو ته ښه راغلاست وایو خدای کړي حق دی دا هغه غواړي بېشک پټ دی تخنېدل زړه یې یو څه غواړي څو مترس کېدلی همسایه ته دی اوهو غصب یې کړی دی ګوره پزلی دی غلی هر څه ته دی ګوره پزلی دی غلی هر څه ته دی هر موږک دیوال کې یو چوله غواړي چا راته وویل ولژر څه موټرسایکل یې ونیول لکه شاعر ولاړ څه پر ما شعر جوړ کړي مال څه کارماني دې کړې ده انډیوال یې ویل لکه یوه کارماني لري د نجونو سره ټلیفونان کوي باره مال مه کوه د نجونو سره هر وخت ټلیفون ته بس یې ډنګر در باندې غټ بس یې پتلون هغه ممثلین چې نن راټول یې موږ کلیپان جوړو پیغامونه جوړو دا خاص خپل د ګرانې وادوالو دپاره څه پښتانۍ څه دري زبانۍ هزارۍ تاجکې ټولو د افغانانو دپاره موږ دا پیغامونه جوړو او که چیرې تاسې موږ تشویق نه کوي زموږ پیجونه زموږ یوټیوب چینلان تاسې فالو نه کوي نو موږ به د چا دپاره اخته یو او دا تاسې موږ سپورټ شوئ موږ تشویقوئ تر څو موږ نور مو کولی سو د خپل ټولنې خپل د هیواد خدمت وکړو یو ملګری مې و ما دوکانداري کول دوکان ته راته رالی یو کوچنی زوی یې ورسره و باره یې ویله ول د پسرلي موسم و نه د سر خرولو وخت و باره ول حبیبزی صاحب دا سر به راته وخورې ما ولاکه په ژوند د چا سر ورخرولې او زما زده نه دی باره ول یا ما کور چې راولړېدم دا واده وډ مې وکړي چې زما سر ولاکه به بیا وروخري بیا ته خامخا بیا راخورې ها دی و دا دی ابالا مجبوره سو مال خیشت کنو چې دونه دغه کوي سر خیشت کوي زید کوي سر چې خیش کوي چاړس ولا ماشینو سواره مې را شروع کړي نو ما کې کترم درننه پورې سر د چا نور خرولې وا چاړه مې پر آکاش کړل خدا سیله لږ پرې کېدی اخر وینې خوشکتي سره ته ونه کې اخر پوسټونه سپواره سره پوسټونه پر بیچاره وینې را روانې دي پر د مخې پر دغه برول داسې کې سره مازی مړ سر دې د ګرمکو ډک دی دا د ګرمکې ګر پټاویږي وهاکیر یو بل یې ولاړو بارغه داسې راته ګوري وایي ته مسلمان یې مال و خود مسلمان یم وایي نو دا سر د چا څوک ورخوري مال زما نه اوس دا خو د زوره کې کړم خامخا به دا سر راخورئ دا به کوې دا به کوې اخر سر چې وخوره وسو خو ډېرې بدې وینې وکړې ډېر راسه پرې سو بیخي بد پرې سو ډېم خوش سو ډېر خوشی دی بالاخره زوی ته یې مخ وراړو غرول بچی هغه ورته وله ول چې نومې نعمت حبیبزی چې لمسی دې پیدا سي لا بیا سر په ونه خورې سالم احمد کاکو سالم احمد کاکو سالم احمد کاکو چېرې دی ما دې خپلې چیرې وې شانه درته وایم صاحبه مانه نشه دې را خراب کړ کاکا موږ پر نسوار څونه خوند اخیستی و چا دې بلا وویل موږ چې ول څه کیسه پېښه ده چې الله سالم احمد کاکو څه چې دی څه خربوزې پر څټو خوړلې سالم یې بلا جوه درته وایم ډېر نارې چغې مه وه دا د باندې به خلک څه وایي دلته اوس دلته ببو د باندې ولاړه ده هغه راغلې ده ببو راته وایي وایي ته زمري ته ووایه چې دغه خپلو د دغه انډیوالانو دپاره یو کوچنۍ زمزمه ورته وکړه تمی آرزو یې تمی زندگی یې تمی آرزو یې تمی زندگی یې تمی تصور یې تمی شاعری یې ستا په نوم به یاره ستا په نوم به یاره هر غزل لیکم شپې سبا کومه یاره ستا په غم شپې سبا کومه یاره ستا په غم ژوند به می تباسي ژوند به می تباسي مه کوه ستم
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. ما په کوزده کې به ناظري صاحب یو زمزمه وکړي یاره مري قرار قرار سړی ستا په انتظار سړی عشق لکه منصور غوندې پورته کې پدار سړی مری قرار قرار سړی ستا په انتظار سړی عشق لکه منصور غوندي اور تکلیف دار سړی پورته کې پدار سړی تا پسې رنځور سړی تا پسې بیمار سړی ستا د یاد په دشت کې ګرځي خوارزار سړی واه تا پسې رنځور سړی تا پسې بیمار سړی ستا د یاد په دشت کې ګرځي خوارزار سړی مری قرار قرار سړی ستا په انتظار سړی عشق لکه منصور غوندي اور تکلیف دار سړی عشق لکه مجنون غوندي اور تکلیف دار سړی. دغه ملګري چې سره راټول سوي دي د افغان صاحب او د زار صاحب در مشرۍ لاندې به موږ د خیره سره د کندهار په نامه یو کوچنی فلم درته جوړوو. په تیر مجلس کې د یو غوښتنه کړې وه ښاغلی محترم فضلي صاحب هغه یو کارټون دی چې پر دغه باندې جوړ دی موضوع یوازې دغه د ترافیکي اصولو نو ده ویله دا شداب غږ وکړه. شداب څوک دی؟ شداب زه یم. ته وکړه نو څو ډایلاګ وایم څه دی هغه د هغه کارټون هغه د ترافیکي اصولو او یو خبره ده دا د ګوره ډنګره میاز غلول یا سنس خو نه لري چې نه لري د ترافیک راګرځي پرېږده منو د خلک راګرځي بیا نو ما هم به دې کوي ته هم به دې کوي یار مه کوه داسې میاز غلوه میاز غلی ډېره مننه تشکر سلامت اوسې د هغه اواز ته په خندا کې وکړه چیرې یا کومه یا ډېره مننه عادي صاحب